السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راته او روغ یاست. ملګرو درته یوې بلې خوندورې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو چې ویډیو پیل کړو دې څخه مخکې تاسو نه په خورا دا نه هیله کېږي چې زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان هم کېکاږئ. ملګرو راځئ چې خپله ویډیو پیل کړو. ملګرو زه تاسو ته نن د خوندور اپلیکیشن په اړه معلومات درکوم. داسې اپلیکیشن دی ملګرو چې تاسو کولی شئ چې هر څه پکې دوه ځای انسټال کړئ او وکاروئ. ملګرو تاسو کولی شئ چې لایټ فیسبوک، غټ فیسبوک، همداسې یوټیوب او واتساپ او ملګرو نور همداسې پروګرامونه تاسو کولی شئ چې دوه ځای وکاروئ په دې اپلیکیشن د لارې. ملګرو دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی. تاسو به لاړ شئ ملګرو د پلی سټور کې پیدا کېږي، تاسو به یې پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ ملګرو او بیا به یې انسټال کړئ. تاسو ته به زه اوس طریقه درښیم چې څنګه دا تاسو استعمال کړئ. ملګرو دغه اپلیکیشن دی، دغه تاسو به د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. پلی سټور څخه هم چې را ډاونلوډ کړئ داسې به ملګرو تاسو را خلاص کړئ. ملګرو تاسو به دلته څنګه استعمال کړئ دا دې طریقه تاسو ته وښایم. ملګرو ګورئ ما پکې دا ملګرو را خلاص کړي دي، دا زه پکې کاروم. دلته دا واتساپ درته ملګرو ښیم، واتساپ دی پکې، همداسې پکې ټیلیګرام دی. ګورئ ملګرو دلته زه پکې درته ټیلیګرام خلاصوم چې ما پکې ټیلیګرام بل هم جوړ کړی، هلته هم لرم او دلته مې دا هم جوړ کړی. ملګرو تاسو ګورئ نیټ لږ کمزوری دی، وبښئ، لږ وخت انتظار به وکړئ. ملګرو تاسو ګورئ چې دلته ما پکې ټیلیګرام ځان ته جوړ کړی دی. ګوره ملګرو تاسو ګورئ دلته زه بس دلته خپل ټیلیګرام بل درته وښیم ملګرو چې دلته ټیلیګرام لرم او هم لرم. ملګرو تاسو ګورئ دلته دا نام هم کړی او هلته په هغې پروګرام کې هم تاسو کولی شئ چې یو پروګرام دوه ځایه استعمال کړئ. ملګرو تاسو څنګه کولی شئ چې دغه پروګرامونه دغلته زما په شان دې ته راولئ. ملګرو تاسو دلته اول په دې جمع علامه باندې کلیک کړئ. په دې جمع علامه چې ملګرو تاسو کلیک کړو تاسو کولی شئ چې دلته هر یو راولئ. هغه ملګرو تاسو کولی شئ چې دلته راولئ. زه تاسو ته اوس ګوره کوم یو پروګرام راخلم. ګورو دا پروګرامونه چې هر څومره موبایل کې استعمالوئ دا کولی شئ چې دلته راوړئ او دویم ځل یې استعمال کړئ. ملګرو همدا فیسبوک صحیح دی ځکه چې ما فیسبوک راوړی، تاسو به دغسې فیسبوک ملګرو راوړئ، دغسې به یې ووهئ. دلته ګوره د وهلو څخه وروسته ملګرو تاسو هلته دغه ځي، ستاسو فیسبوک هغه ځي ته ځي ملګرو. ګورئ ورته ملګرو ګورئ تاسو ګورئ ما پکې ملګرو دا آی ډي را خلاصه کړه. تاسو ملګرو لیدلی شئ دا آی ډي ما دلته هم را خلاصه کړه. تاسو ته زه بل ځای کې وښایم چې هلته ما هم را خلاصه کړې ده. ملګرو لږ وخت نیسي ملګرو، انتظار وباسئ. ملګرو ګورئ دا آی ډي دلته ما را خلاصه کړه. تاسو کتلی شئ چې د آی ډي دلته ما را خلاصه کړه. تاسو دلته زه وښیم ملګرو دلته ګورئ ملګرو زه دلته مې د آی ډي ما را خلاصه کړه.
تاسو کولی شئ چې دغسې هر څه دوه ځایه وکاروئ او استعمال کړئ ملګرو. دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی، پلی سټور کې شته، د پلی سټور څخه یې را ډاونلوډ کولی شئ ملګرو. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښانه مو وهئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.